زه غواړم د اشرف غني په حق کې د ملت ته یو څو خبرې وکړم. اشرف غني هغه څوک و چې د ډېر اقتصادي او بنیادي او اساسي کارونه باوجود د سیاسي مشکلاتو چې د په وړاندې درلودل دې ملت ته وکړل او دا ملت یې د ګاونډۍ هېوادونو له انحصاره راویست. نو داسې هر څوک وایي چې دی له اشرف غني سره خفه ده. یعنې تقریبا 2 میاشتې مخکې مې والده وفات شوه. اشرف غني دې مدرسې ته چې دا موږ او تاسو یادوري وکړه د ما د مور فاتحه ته راغی. رب دې په عمر کې برکت واچي. حتی چې د ما د مور د 40 او د 3 خیراتونه هم د په غاړه باندې واخیستل. نو داسې هر څوک وایي چې دی له اشرف غني سره مشکل لري یا له اشرف غني نه خفه ده